سلامونه او نیک هیله دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په مخکني ویډیو کې ما تاسو ته د اوم قانون ترڅنګ درې قیمتونه ولټیج، کرنټ او ريزسټنس تاسو تشریح کړي وو چې په دې ویډیو کې تاسو ته غواړم چې څلور مهم شیان تاسو ته تشریح کړم چې یو کمبینیشن اف ريزسټر ورته وایي، یعنی کمبینیشن اف ريزسټر په دې معنی د ريزسټرونو ترکیب یا د مقاومتونو ترکیب په یو سرکیوټ کې شي وایي، کمبینیشن اف ريزسټر ورته وایي. دوهم موږ دوه ډوله د برق دورې یا سرکیوټونه یا برېښنایي دورې لرو چې یو ته یې مسلسله تړنه، یو بل ته یې موازي تړنه وایي. همدارنګه څلورمه نکته دا ده، څلورم مهم شی تر ټولو دا دی چې په دغه دواړو تړونو کې څه کوو؟ معادل مقاومت پیدا کوو چې په مسلسل ډول کې ځان ته فارمول لري د معادل مقاومت پیدا کولو لپاره، په موازي ډول کې موږ ځان ته فارمول لري چې دا معادل مقاومت د یو سرکیوټ پیدا کوو. معادل مقاومت څه ته وایي؟ معادل مقاومت کله چې په یو سرکیوټ کې موږ ته څو دانې ريزسټرونه مقاومتونه راکړل شوي وي، د هغې ټول مجموعي مقاومت له یو ريزسټر سره برابر کو چې که دا چیرې په سیریس یا په مسلسل ډول تړلي وي څرنګه د دې مجموعه پیدا کوو، او که دا په موازي ډول تړلي وي څنګه د دې مجموعه پیدا کوو چې دغې مجموعې ته څه وایي؟ معادل مقاومت وایي. نو لکه څنګه چې ما درته وویل چې موږ دوې دورې لرو، مسلسل او موازي دورې لرو. لکه څنګه چې په دغه تصویر کې تاسو وینئ، په دغه سرکیوټ یا برېښنایي دوره کې موږ درې ريزسټرونه لرو چې R1 R2 R3 دي چې یو له بل سره په مسلسل ډول یو له بل سره وصل دي، چې د تخنیکي لحاظه دغې ډول تړنې ته څه وایي؟ مسلسله تړنه وایي. چې دغه درې واړه ريزسټرونه مو د ای او بي په نقطه کې څه دي؟ له ولټیج له منبع سره وصل کړي دي یا پوتنشل تفاوت سره مو وصل کړي دي، چې په مجموع کې دغه ټول سرکیوټ ته څه وایي؟ مسلسله تړنه وایي، ځکه چې دا یو له بل سره ټول په مسلسل ډول تړل شوي دي. نو که چیرې کرنټ له دې پوینټ څخه دې پوینټ ته حرکت کوي، نو اول باید له دغه ريزسټر څخه تیر شي، بیا له دې څخه، بیا له دې څخه، بیا دې ته ورسیږي. یعنې په مسلسل ډول په دغه کې د برېښنا جریان چې سرعت مومي. که دا ډول سرکیوټ په یوه نقطه کې هم کته شي، د برق جریان په ټول سرکیوټ کې کته کیږي. نو په مسلسله دوره کې چې ده کرنټ همیشه ثابت وي، پوتنشل تفاوت یا ولټیج چې ده دا په هر ريزسټنس په دوو نقطو کې چې ده تغییر خوري یا ځان ته یا تقسیمیږي، یا هر یو ځان ته چې وي یو له بل څخه توپیر لري په هر ريزسټر په دوو نقطو کې، چې بیا د دغې ټولو مجموعي ولټیج له دغه سور سره مساوي کیږي. نو موږ په مسلسله دوره کې د مقاومتونو په دوره کې موږ څو شیان تاسو ته غواړو چې تشریح کړو. لومړی څنګه کولی شو چې په مسلسله دوره کې د ريزسټرونو معادل مقاومت پیدا کړو، د هغې د مقاومت دپاره څنګه کولی شو چې فارمول لاسته راوړو، او فارمول څه ډول لاسته راځي. دوهم ولټیج څه ډول لاسته راوړو په هر ريزسټر په دوو نقطو کې. دریم کرنټ څه ډول ده په دې دوره کې. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کرنټ په مسلسله دوره کې ثابت ده، ولټیج د هر مقاومت په دوو نقطو کې څه ده توپیر لري، نو چې هر دغه کې توپیر لري یا تقسیمیږي. او د دغه مجموعې یعنې د دغه درې واړو مجموعې ته څه وایي؟ معادل مقاومت وایي، چې د دې د پیدا کولو لپاره موږ په مسلسلې دورې لپاره ځان ته فارمول لرو، د موازي دورې لپاره ځان ته فارمول لرو. همدارنګه دغه سرکیوټ کې چې تاسو وینئ دوه ريزسټرونه یو له بل سره په موازي ډول وصل شوي دي، چې دې ډول دورې ته موږ څه وایو؟ موازي دورې وایو. په دې دورې کې دوه دانې ريزسټرونه یا مقاومتونه یو له بل سره چې دي په موازي ډول وصل وي، په دې شکل سره چې د دواړو ريزسټرونو یو خوا یا د یو سایډ ترمینلونه یو ځای او د بلې خوا یا د بل سایډ ترمینلونه یا دغه بل ځای شوي سره وصل شوي، یا په بل اصطلاح کې د موازي او مسلسل تړنې ترمنځ توپیر په لنډ ډول دا دی، یا په ساده الفاظو کې که درته ووایم، که چیرې موږ د شمسي څو تختې یو له بل سره وصل کړو د یو مشخص هدف لپاره، تر څو موږ ته یو مشخص کرنټ ولټیج راکړي، نو د همدې له وجې موږ څه کوو؟ د هغې هدف د لاسته راوړلو لپاره موږ دغه شمسي تختې یو له بل سره په مسلسل او موازي ډول تړو، تر څو هغه راکړل شوی هدف پوره کړو د کرنټ ولټیج. څنګه چې ما درته وویل په مسلسله دوره کې د شمسي تختو مثبت د شمسي تختو ترمنځ چې دغه تړنه رامنځته کېږي په مسلسل ډول یو له بل سره تړل کېږي، نو په دې تړنه کې د یوې شمسي تختې مثبت ترمینل له بل شمسي تختې له منفي ترمینل سره وصل کېږي، چې دې ډول تړنې ته په مجموع کې څه وایي؟ مسلسله دوره وایي.
نو همدارنګه په موازي دوره یا سرکیوټ کې د شمسي تختې چې موږ کله بسته کوو په موازي ډول باندې یو له بل سره که چیرې موږ وګورو چې څو شمسي تختې په موازي ډول یو له بل سره وصل کوو نو په موازي ډول کې شمسي تختې چې شي کېږي د شمسي تختو ټولو شمسي تختو مثبت ټرمینلونه یو ځای بسته کوو او منفي بل ځای بسته کوو چې دې ډول کنیکشن یا وایرینګ ته څه وایي موازي وایي چې دا یو په لاندې ډول د دې ترمنځ توپیر نو د نن ورځ لپاره غواړم چې تاسو ته یوازې پر مسلسل ډول باندې له تاسو سره بحث وکړم چې مسلسل ډول تړنه څه ډول تړنه ده په دې کې کرنټ باندې څه اثر لري او په ولټیج باندې څه اثر لري ولټیج به ثابت وي که به کرنټ ثابت وي همدارنګه څنګه کولی شو په یو مسلسله دوره کې شکو مقاومت پیدا کو معادل مقاومت پیدا کو سدې هر یو لپاره به فارمولونه پکې کې تشریح کوو او د فارمولونه به څه ډول لاسته راوړو چې دا به په نن ورځ ویډیو کې تاسو ته تشریح کوو لکه څنګه چې دوستانو ما تاسو ته وویل چې موږ په برېښنا د برق په انجینري کې موږ دوه ډوله تړنه لرو یعنی یو مسلسله تړنه ورته وایي بل ته موازي تړنه وایي یعنی موږ د دې څخه مهدف دا دی چې موږ په برق یا برېښنا کې کله چې موږ برېښنایي وسیلې که هغه څراغونه دي برېښنایي هغه که شمسي تختې دي هغه که بیټرۍ دي هغه که دغه چې نور وسایل چې دي دا موږ په دوه ډوله یو له بل سره وصلوو یو ته یې مسلسله تړنه وایي بل ته یې موازي تړنه وایي نو دلته زه غواړم چې تاسو ته مسلسله تړنه د مقاومتونو مسلسله تړنه په یو سرکیوټ کې تاسو ته تشریح کړم یعنی که چیرې موږ څو مقاومتونه یو له بل سره په مسلسل ډول وتړو د هغې مجموعي مقاومت به څه وي یا په بله اصطلاح باندې د هغې معادل مقاومت به څه وي او د هغه معادل مقاومت اغېزې به پر سرکیوټ باندې څه وي یو دوهم دا چې په دغه سرکیوټ کې کله چې موږ مقاومتونه یو له بل سره په مسلسل ډول وتړل د یو برق له منبع سره مو وصل کړل په دې کې به د دغه مقاومتونو کامبینیشن یا ترکیب به پر ولټیج او کرنټ باندې څه اغېزې ولري آیا ولټیج به کم سي زیات به سي ثابت به وي همدارنګه کرنټ به کم او زیات او ثابت به وي چې دغه اغېزې غواړم چې تاسو ته په دغه سرکیوټ کې تشریح کړم په دغه سرکیوټ کې تاسو وینئ چې موږ 3 ريزسټرونه یا مقاومتونه یو له بل سره په مسلسل ډول تړلي دي چې یو د R1 R2 R3 په نوم یادېږي چې دغه ډول تړنې ته د تخنیکي لحاظ موږ څه وایو مسلسله تړنه وایو په مسلسله تړنه کې موږ په مسلسل ډول یو له بل سره څه کوو اجزاوې د برقي وسیلې یو له بل سره څه کوو وصلوو چې دلته ما ريزسټرونه یا مقاومتونه یو له بل سره چې په مسلسل ډول یو له بل سره وصل کړي دي یا په بله اصطلاح کله چې موږ شمسي تختې یا هم بیټرۍ او دغسې نور وسایل چې تړو په هغې کې بیا د مسلسلو موازي تړنې ترمنځ توپیر دا دی په لنډ ډول تاسو ته په ساده ژبه باندې په ساده ډول که تاسو ته ووایم مسلسل ډول تړنه هغه تړون ته ویل کېږي که چیرې په هغه سرکیوټ کې د برقي وسیلو یا شمسي تختو منفي ټرمینل د بلې شمسي تختې له مثبت ټرمینل سره وصل سي نو دغه ته څه وایي مسلسله تړنه وایي نو هغه سرکیوټ یا هغه تړنه چې په هغې کې د څو شمسي تختو ترمنځ د هغې ټول مثبت ټرمینلونه یو ځای وصل سي او منفي ټرمینلونه یې بل ځای دغه په مجموع کې دغه تړون ته موازي تړنه وایي دا یې په لنډ ډول د دې ترمنځ توپیر و اوس راځم په دغه کې چې موږ په مسلسل ډول باندې 3 مقاومتونه تړلي دي په دې کې موږ دا پیدا کوو چې آیا د دغه معادل مقاومت موږ څنګه پیدا کړو یو دوهم آیا د دغه معادل مقاومت چې موږ کله پیدا کړي یعنی معادل معنا په دې چې دغه 3 ريزسټرونه په ځای کې موږ یو ريزسټر په یو بل سرکیوټ کې د عین بیټرۍ سره یو بل سرکیوټ جوړ کو په هغې کې د دې 3 ريزسټرونو پر ځای باندې یا د دې 3 مقاومتونو پر ځای باندې چې وکړو یو مقاومت ځای پر ځای کړو چې د هغې مقاومت اندازه د دغه 3 واړو د جمع یا د دغه 3 واړې د اندازې د مجموعې سره مساوي وي نو که چیرې دا د دغه معادل مقاومت چې مجموعه د دغه 3 واړو ده نو دا څه کېږي دواړه به مساوي اغېزې ولري پر سرکیوټ باندې یعنې په کرنټ کې به هېڅ تغیر رانهسي ځکه چې همدغه 3 واړه موږ راجمع کړي دي د دې څخه یو ريزسټر جوړ کړی ده او هغه ځای په ځای کوو چې دې ته معادل د دغې 3 وایي نو ځکه اغېزې پر سرکیوټ کې پر کرنټ باندې اغېزې نه لري بلکې ثابت پاتې کېږي کرنټ په دواړو سرکیوټونو کې
نو په مسلسله تړنې د مقاومتونو کې کرنټ ثابت وي د سرکیوټ په هره برخه کې. که تاسو دلته وګورئ دلته کرنټ آی ده، دلته په دې ريزسټر کې هم آی ده، دلته هم آی ده، دلته هم آی ده. نو دا مجموع کې دا په دې ټوله دوره کې د برېښنا څه ده کرنټ آی ده، یعنی مساوي ده، ثابت ده، تغیر پکې نه راځي. اما ولټیج که تاسو دغه درې واړه ريزسټرونه چې موږ د ای او بي په نقطه کې د یو بیټرۍ سره وصل کړي دي چې د بیټرۍ یا پوتنشل تفاوت چې موږ دغه نقطې ته ورکړی ده چې دغه پوتنشل تفاوت له ای او بي نقطې سره دلته مساوي ده. اما د هر ريزسټنس یا مقاومت په دوو نقطو کې څه ده تفاوت لري یا تغیر ده، یعنی متفاوت ده. یعنی په هر دوو نقطو د یو ريزسټنس یا مقاومت کې څه ده دغه ویچ ده ډراپیږي یا تقسیمیږي پر هر یو باندې. هر یو ځان ته د خپل دغه په اساس باندې چې کوي ولټیج اخلي. نو له دې څخه په مجموع کې موږ ویلی شو چې په مسلسله تړاو مقاومتونو کې کرنټ ثابت پاتې کیږي او ولټیج جمع کیږي یا ولټیج تقسیمیږي په ټولو ريزسټرونو باندې. که چیرې موږ ولټیج په دغه دوه نقطو کې وګورو دا به ځان ته وي، د دې به ځان ته وي، د دې به ځان ته وي، بیا د دغه ولټیج جمع دغه ولټیج جمع دغه ولټیج مجمع یا کلي دغه به له دې سره مساوي وي، له پوتنشل تفاوت له منبع سره مساوي وي. اوس غواړم چې ښه دا خو عمومي معلوماتو د مسلسل تړنې په اړه باندې. اوس د دغه مجموعي مقاومت د پیدا کولو لپاره فارمول لاسته راوړو، همدارنګه د ولټیج او کرنټ پیدا کولو لپاره موږ ته زیاتره وخت په نیټورک تیوري کې نیټورک تیوري یو سبجیکټ لرو موږ په برېښنا یا په برق انجینري کې، چې په هغې کې موږ شبکې مختلفې پیچلې شبکې مشترک کوي په سوالونو کې، چې په هغې کې مسلسلې موازي ډول باندې په یو سرکیوټ کې په مسلسل موازي ډول باندې تقریبا بې حده زیات ريزسټرونه یا مقاومتونه چې شوي ځای پر ځای شوي وي. موږ ته وایي د دې ټول سرکیوټ مجموعي مقاومت پیدا کړه، همدارنګه په دې ټول سرکیوټ کې کرنټ یا د برق د شدت جریان پیدا کړه. نو دا ډول سرکیوټ د دا ډول سوالونو د حلولو لپاره تاسو باید اول دا زده کړئ چې ښه کله چې موږ ته په یو سرکیوټ کې په مسلسل ډول باندې د مقاومتونو مجموعه څنګه پیدا کوو او په موازي ډول یې څنګه پیدا کوو. چې دلته زه تاسو ته د مقاومتونو نو مجموعي مقاومت یا معادل مقاومت په مسلسل ډول باندې تاسو ته پیدا کوم چې څنګه پیدا کوو، یو همدارنګه ولټیج او کرنټ څنګه په دې رقم سرکیوټ کې پیدا کوو. نو کله چې موږ دغسې یو شبکه راکړل سوې وي، لومړی موږ دغه شبکه په امتحان کې څه کوو یو ساده شبکې ته تبدیلوو. یعنې دلته درې ريزسټرونه دي، د دې درې ريزسټرونو پر ځای باندې موږ یو ريزسټر یا یو مقاومت ځای پر ځای کوو چې هغه معادل د دغې درو وي، یعنې د هغې اندازه د دغې درو ريزسټرونو د مجموعې له اندازې سره مساوي وي. اوس راځم دغه ته، لکه څنګه چې موږ ما وویله چې ولټیج د هر ريزسټنس یا مقاومت په دوه نقطو کې تغیر خوري، چې دې ته موږ V1 وایو، دلته V2 ده، دلته V3 یا V3 ده. یعنی په هر دوه نقطو د هر ريزسټنس کې تفاوت لري هغه ولټیج. نو موږ وایو چې دغه V مساوي کېږي، نو موږ وایو یا موږ لیکلی شو چې V مساوي کېږي له V1 جمع V2 جمع V3 سره، یعنی دغه جمع دغه ولټیج مساوي کېږي له دغه ولټیج سره چې دا کوم موږ ولټیج ورکړی ده سرکیوټ ته. مثلا موږ پوتنشل تفاوت ورکوو دې سرکیوټ ته. په دې سرکیوټ کې موږ د ای او بي په نقطه کې درې ريزسټرونه وصل کړي دي په مسلسل ډول باندې، چې دغه ولټیج په هر ريزسټر کې ځان ته تقسیم شوی ده. هر ريزسټنس خپل برخه اخیستې ده د ولټیج، چې د هغې مجموعه یا د هغې د جمع الجبریک سم اف د دغه درې ولټیج مساوي کېږي له دغې پوتنشل تفاوت سره، چې دا موږ دلته ولیکل په دې شکل باندې. یو کرنټ خو ثابت ده. نو موږ که چیرې د دغه درو واړو سرکیوټ د دغه درو مقاومتونو پر ځای باندې موږ په یو سرکیوټ کې فرض کو یو دانه ريزسټر ځای پر ځای کو، چې هغه چې د دې اندازه چې دغه ريزسټر موږ په هر سره ښایي چې دا معادل د دغې درو ده، چې د دغې ريزسټر اندازه د دغه درې ريزسټرونو د اندازې د مجموعې سره مساوي ده، چې دا وي ده ولټیج ده او کرنټ ده، چې دغه معادل دغه ده چې د اغیزې به مساوي وي، یعنی د دواړو اغیز مساوي. که چیرې دې پر ځای د درې واړو پر ځای موږ دغه یو ريزسټر ځای پر ځای کړو چې د هغې
د دغه درې واړو معادل وي نو بیا پر سرکیوټ باندې څه ده اغېز مستقیم څخه مطلب دا دی چې یعنې کرنټ ثابت وي کرنټ ثابت پاتې کېږي په دواړو حالتو کې نو دلته موږ وایو د وی د هم یو قانون دا وایي چې وی مساوي کېږي آی ضربې آر سره نو کله چې وی مساوي کېږي له آی ضربې آر سره نو همدارنګه نو که چیرې موږ دغه وی له دغه سره مقایسه کړو نو موږ ته به دغه فارمول لاسته راکړي چې وی مساوي کېږي له آی آر سره نو کله چې دا وی مساوي له آی آر سره ده نو آی موږ د وی پر ځای باندې آی آر نسو لیکلی موږ د وی پر ځای باندې څه کوو آی آر لیکو آر آی بیا مساوي کېږي له څه سره آر آی مساوي کېږي په دغه سرکیوټ کې دغه آی ضربې آر 1 سره R1 جمع R2 I جمع R3 سره چې دا مساوي کېږي له دغه سره یعنې دغه دوه د ضرب حاصل څخه موږ V1 لاسته راوړو له دغه دوه د ضرب حاصل څخه موږ V2 لاسته راوړو همدارنګه د دغه د ضرب حاصل څخه موږ V3 لاسته راوړو نو په دې شکل موږ ویلی سو چې د V پر ځای باندې موږ آی آر لیکو آی ضربې R1 مساوي کېږي له V1 سره آی ضربې R2 مساوي کېږي له V2 سره همدارنګه آی ضربې R3 مساوي کېږي له V3 سره چې یعنې دا یو له بل سره اړیکې لري نو دلته موږ څه کوو آی مشترک نیسو آی آر خپله لیکو چې دا ما آی مشترک نیسو او دغه R1 R2 R3 چې کو په قوس کې نیسو R1 جمع R2 جمع R3 دلته اوس موږ دغه آی له دغه آی سره کینسلوو یا له منځه ځي یا دغه آی له دغه آی څخه له منځه ځي موږ ته څه راکوي په لاس راکوي موږ ته آی R1 جمع R2 جمع R3 سره یعنی دغه څه ده دا د دغه په مسلسله تړنه کې موږ چې کله د مسلسلې تړنې کې چې موږ څو دانې مقاومتونه په مسلسل ډول یو بل سره تړلي وي د هغې معادل مقاومت موږ له دغه فارمول څخه لاسته راوړلی سو په دې شکل یې موږ لاسته راوړو نو کله چې موږ دغه د مسلسل تړنې کې د معادل مقاومت پیدا کولو فارمول ده دا که ان نمبر وي یعنی دا مساوي کېږي یعنی که چیرې موږ په یو سرکیوټ کې آر یا آر سی د معادل مقاومت موږ په آر سره ښایو که چیرې معادل مقاومت د یو سرکیوټ چې هغه په مسلسل ډول تړلی وي په هغې کې په مسلسل ډول باندې مقاومتونه تړلي وي هغه موږ څنګه کوو I1 جمع R2 جمع ټکی همدارنګه RN یعنی n نمبر ريزسټورونه په یو سرکیوټ کې په مسلسل ډول باندې تړلي وي دغه فارمول موږ په دې شکل باندې څه کوو یو له بل سره جمع کوو یو له دغه له دې سره ټول جمع کوو په مجموع کې دغه ټوله مجموعه مقاومت څه دی هغې ته موږ څه وایو معادل مقاومت دغه سیریس یا د مسلسل تړنې سرکیوټ معادل مقاومت ورته ویل کېږي چې دا و د معادل مقاومت د پیدا کولو فارمول او دغه ثبوت مو هم درته ورشي په څه ډول موږ پیدا کوي اوس په دې کې موږ تاسو ته یو مثال درکوو چې مثلا څه رقم مثلا فرض کې یو مثال په دې کې تاسو زه حلوم نو دوستانو اوس غواړم تاسو ته یو مثال حل کړم ستاسو د لا ښه پوهاوي په خاطر باندې غواړم چې تاسو ته دغه یو سرکیوټ کې یو مثال حل کړم تر څو تاسو وپوهیږئ چې تاسو څنګه کولی شئ چې په یو سرکیوټ کې یا هم په یوه دوره کې چې په هغې کې مقاومتونه په مسلسل ډول تړلي وي n نمبر یعنې زیات شمېر تقریبا n شمېر مقاومتونه په یو دوره کې تړلي وي د برېښنا څه ډول د هغې معادل مقاومت پیدا کوو یا ورته ریزسټنس ایکویلنټ ریزسټنس هم ورته وایي نو دلته یو سوال غواړم چې دغه سوال تاسو ته حل کړم لکه څنګه چې موږ ته دغه شکل راکړل شوی ده په دې شکل کې یا دې سرکیوټ کې موږ ته 3 دانې ريزسټرونه یا کوم 3 دانې په دغه شکل کې موږ ته 3 دانې ريزسټرونه یا مقاومتونه راکړل شوي دي چې دا یو له بل سره څه دي په مسلسل ډول باندې وصل دي چې د تخنیکي لحاظه موږ دغه ډول تړنې ته څه وایو مسلسله تړنه وایو چې دا موږ له بیټرۍ سره وصل کړی دی چې د بیټرۍ ته موږ پوتنشنل تفاوت یا ولټیج هم ویلی سو چې دا موږ څه نه ده و دغه سرکیوټ ته ورکړی ده د ای او بي نقطه کې اوس په دغه سرکیوټ کې غواړم چې تاسو ته دا تشریح کړم چې څنګه موږ کولی سو په دې سرکیوټ کې
ایکویلنت ريزिस्ټنس یا معادل مقاومت د دې سرکیوټ پیدا کو او همدارنګه په دې سرکیوټ کې کرنٹ څو دی زیات نو موږ تاسو ته په امتحانونو کې د نیټورک تیوري په نامه یو مضمون موږ تاسو لرو په برېښنا یا برق انجینري کې په حال ته موږ ته تر دې هم مغلق او پیچلي سوالونه راځي چې هغه ته موږ تاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسو په دغه شکلونه درکول کیږي تر دې هم مغلق او پیچلي شکلونه درکول کیږي سپغې کې تقریبا بیخي زیات شمیر مقاومتونه یو له بل سره په موازي او مسلسل ډول وصل شوي وي چې تاسو نه په هر برانچ کرنٹ درڅخه غواړي یا په هر لوب کې کرنٹ درڅخه غواړي یا همدارنګه په ټول سرکیوټ کې کرنٹ درڅخه غواړي همدارنګه د ټول سرکیوټ معادل مقاومت له تاسو څخه پوښتي نو تاسو باید دا زده کړئ چې څنګه کولی شو په یو سرکیوټ کې چې مقاومتونه په مسلسل ډول تړلي وي څنګه مقاومت مجموعي مقاومت تیغې پیدا کړو یا په بله اصطلاح ټوټل مقاومت تیغې سرکیوټ پیدا کړو او همدارنګه څه رقم د هغې سرکیوټ کې د برق شدت یا کرنٹ څه ډول پیدا کړو نو په دغه سوال کې تاسو ته غواړم چې دغه شیان تاسو ته واضح کړم یا تاسو ته په بله اصطلاح باندې تشریح کړم چې څه ډول تاسو کولی شئ د یو مسلسلې دورې مقاومت پیدا کړئ په هغې کې ولټیج کرنٹ پیدا کوي راځم سوال ته په سوال کې موږ ته راکړل شوي دي لکه څنګه چې موږ 3 ريزسټرونه لرو چې هر ريزسټر یې د R1 R2 R3 په نوم ده چې R1 مساوي کېږي له 3 اومه سره R2 مساوي کېږي له 4 اومه سره R3 مساوي کېږي له 5 اومه سره نو موږ ته دغه ډاټا راکړل شوې ده او دغه 3 ريزسټرونه چې په مسلسل ډول یو له بل سره وصل دي دا موږ د یو پوتنشل تفاوت سره چې دی وصل کړي دي چې دغه بیټرۍ چې د 4 وولټه پوتنشل تفاوت په دغه سرکیوټ ته ورکوي چې دغه ډاټا موږ ته راکړل شوې ده اوس موږ تاسو چې پیدا کوو آر پیدا کوو آر چې د معادل مقاومت ته همدارنګه په دغه سرکیوټ کې کرنٹ پیدا کوو لکه څنګه چې موږ مخکې فارمولې وویلې چې څه ډول موږ آر پیدا کوو همدارنګه کرنٹ پیدا کوو نو اوس راځم چې د دې سوال د حلولو لپاره تاسو دا درښیم چې څنګه کولی شو په دغه په مسلسله دوره کې موږ د دې معادل مقاومت پیدا کوو راځم د سوال حلولو ته لکه څنګه چې موږ فارمول لرو او موږ تاسو په مخکې چې فارمول ثبوت کوي یا موږ فارمول لاسته راوړئ چې موږ کله چې موږ معادل مقاومت آر پیدا کوو نو آر مساوي کېږي له R1 جمع R2 جمع R3 جمع همدغسې ټکی RN یعنی n شمیر ريزسټرونه که موږ ته راکړل شوي وي په یو مسلسله دوره کې موږ هغه چې کوو یو له بل سره یې جمع کوو د هغې مجموعي مقاومت موږ پیدا کوو په دې شکل سره چې دا فارمول موږ شي مخکې موږ ثبوت هم کوي چې موږ دا فارمول څنګه راوړئ نو تاسو دا فارمول په یاد لرئ کله چې تاسو په مسلسله دوره کې تاسو د مقاومت د پیدا کولو لپاره سوال درکړل شوی وي نو تاسو په دې شکل باندې شي کوئ د هغې مجموعي مقاومت په دې شکل یعنې ټول ريزسټرونو مقاومت د دې اندازه له دې سره جمع کوئ د دې سره جمع کوئ په مجموع کې تاسو چې کوئ د دې معادل مقاومت پیدا کوئ مجموعي مقاومت پیدا کوئ د دې ټول سرکیوټ دا فارمول اوس راځم د سوال حلولو ته په دې فارمول باندې موږ د دې سرکیوټ چې کوو معادل مقاومت پیدا کوو د معادل مقاومت لپاره لکه څنګه چې موږ ته 3 ريزسټرونه راکړل شوي دي موږ چې کوو دغه 3 ريزسټرونو قیمتونه په دغه فارمول کې ځای پر ځای کوو نو موږ ته به معادل مقاومت مساوي سي معادل مقاومت به مساوي سي له چې سره د R1 پر ځای باندې موږ څو لیکو 3 لیکو 3 اومه ده همدارنګه د R2 پر ځای باندې موږ 4 لیکو چې 4 د قیمت همدارنګه د R3 پر ځای باندې موږ 15 لیکو چې قیمت 15 ده چې دا ټول مساوي کېږي له څو سره له 12 اومه سره چې دا 12 اومه چې سو دغه معادل مقاومت سو اکثره وخت موږ تاسو ته کله دغه تر دې هم پیچلي سرکیټونه یا دورې موږ ته راکول کېږي په امتحان کې نو موږ چې کله د دغه دورې معادل مقاومت پیدا کړو موږ دغه 3 ريزسټرونو پر ځای باندې موږ یو بل عیني سرکیوټ رسمو د دې پر ځای باندې موږ یو ريزسټر ځای پر ځای کوو چې هغه د دغې درې واړو شوي معادل وي یعنې د دې درې واړو سره مساوي وي یعنې د شوي د دې درې واړو سره مساوي وي چې دغه سرکیوټ دغه ريزسټر چې کوو موږ د آر په نامه باندې یادو ځکه دا معادل ده د دغه درې واړو ريزسټرونو یعنې دا معادل په دې معنی چې د دغه ريزسټر اندازه له دغه درې ريزسټرونو د جمع له حاصل سره چې ده مساوي ده ځکه دغه د دغه درې واړو معادل ده نو معادل مقاومت او د دغه ريزسټر او د دغه درې ريزسټرونو چې ده هغې به پر سرکیوټ باندې مساوي وي له هغې څخه هدف د کرنټ ده کرنټ په دغه سرکیوټ کې چې ده
مساوي ده ثابت ده یعنی کرنټ به په دغه کې دلته هم آی ده دلته هم آی ده دلته هم آی ده یعنی په یو مسلسله دوره کې کرنټ شي ده په ټولو برخو د سرکیوټ کې شي ده مساوي او ثابت ده نو او ولټیج به شي ده کله چې ولټیج دغه پوتنشل تفاوت په ای او بی نقطه کې شي ده د ای او بی نقطې پوتنشل تفاوت له دغه منبع سره مساوي ده اما دغه ای او بی په نقطه کې چې کوم ريزسټورونه موږ په مسلسل ډول باندې بسته کړي دي په دې کې چې دغه وی توپیر لري په هر یو کې یعنی په هر یو کې تقسیمیږي لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل نو کله چې موږ تاسو چیرې د اوم قانون ته راسو چې د اوم په قانون کې وایي چې وی مساوي کېږي آی ضرب آر سره چې له دغه دواړو د ضرب حاصل څخه چې کوم موږ ته وی لاسته راکوي نو په همدې شکل باندې په دغه ريزسټر په دوه نقطو کې موږ ته څه راکوي V1 لاسته راکوي چې آی ضرب آر یو مساوي کېږي چې سره V1 سره همدارنګه دغه آی ضرب آر دوه مساوي کېږي V2 سره همدارنګه دغه آی مساوي کېږي له درې سره ضربو موږ ته به V3 راکوي یعنی د هر ريزسټر په دوه نقطو کې انشنل تفاوت شي د توپیر لري فرق کوي نو دلته موږ ته د دې له جملې څخه موږ ته وی وای راکوي اوس دلته لکه څنګه چې موږ دغه ريزسټرونو پر ځای باندې دغه آر دلته ځای پر ځای کوي ولټیج منبع موږ ته سلیبر شو الټه منبع راکړل سوی ده الټه چې دا مثبت او دا منفي ده هم دا 12 هومه ده اوس غواړو موږ په دغه سرکیوټ کې څنګه چې موږ ته په سوال کې راغلی اوس دغه ټول سرکیوټ شي ده آی پیدا کوي موږ وایو چې آی په دې دواړو سرکیوټونو کې شي ده ثابت ده نو موږ آی چې پیدا کوو موږ وایو چې آی مساوي کېږي د آی د پیدا کولو لپاره فارمول موږ څه وو موږ ول آی مساوي کېږي وی تقسیم پر آر باندې وی څو ده د وی پر ځای باندې موږ څو لیکو 12 د وی پر ځای باندې موږ 24 لیکو موږ 24 الټه برق لرو که نه لرو چې دا پر څو پر 12 باندې تقسیموو پر 12 باندې تقسیموو چې دلته دا څه ده دا 12 هومه ده دا پر 12 باندې تقسیموو دا به څو شي مساوي شي له 2 امپیره سره یعنی زموږ آی په دې سرکیوټ کې مساوي له څو سره ده له 2 امپیره سره نو آی به دلته هم څه وي 2 امپیره وي ځکه دغه درې ريزسټرونو پر ځای موږ دلته یو ريزسټر ځای پر ځای کړی ده چې دغه اندازه دغه درې واړو مجموعې سره مساوي ده نو د دواړو د دغه معادل مقاومت به هم پر سرکیوټ باندې کوم اغیزه ونه لري بلکې هغه کرنټ به ثابت وي په دواړو سرکیوټونو کې چې دغه د معادل مقاومت څخه موږ هدف هم همدا ده نو کله چې موږ کرنټ پیدا کړي په دې سرکیوټ کې چې دا د کرنټ لکه څنګه چې موږ څخه غوښتي و چې کرنټ پیدا کړي په دې شکل باندې موږ کرنټ پیدا کړي یعنی له دې څخه معلومیږي چې موږ مسلسله دوره کې موږ دغه درې نقطې لاسته راوړو یو څه رقم کولی شو چې په دې کې معادل مقاومت پیدا کړو موږ وایو چې معادل مقاومت موږ چې معادل په آر سره ښیو د ټولو ريزسټرونو د جمع له حاصل څخه موږ ته څه کوي دغه مسلسلې دورې معادل مقاومت لاسته راکوي چې موږ دلته پیدا کړئ په آر سره هغه مساوي کېږي له 12 سره چې دغه درې واړه ريزسټرونه موږ سره جمع کړل چې حاصل د جمع مساوي کېږي له 12 سره دا پیدا کړئ دوهم د دغه سرکیوټ د کرنټ پیدا کولو لپاره چې موږ کله پیدا کوو نو موږ دغه شبکه یو ساده شبکې ته راکموو یعنی کله چې موږ همیشه په سوالو کې پوښتنه کېږي نو موږ یو پیچلې شبکه بیا موږ یو ساده شبکې ته راکوچنی کوو یا راکموو وروسته د هغې معادل مقاومت چې پیدا کړي هغه راکموو بیا د هغې معادل مقاومت او د ولټیج د تقسیم له حاصل څخه موږ د هغې سرکیوټ څه کوو لاسته راوړو یا د هغې برېښنایي دورې کرنټ یا امپیر موږ ته لاسته راوړو چې موږ ته دلته 2 امپیره یې لاسته راکوي کرنټ مساوي دی یعنی اوس که موږ چیرې وغواړو د دغه سرکیوټ په هره نقطه کې غواړو چې پوتنشل تفاوت پیدا کړو نو موږ څه کوو له دغه آی ضرب آر1 سره چې موږ مخکې لرو موږ دلته پیدا کړو چې په دغه سرکیوټ کې 2 امپیره کرنټ موجود ده نو خو د امپیر او د امپیر ريزسټنس د ضرب حاصل څخه موږ څه کوو ولټیج لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ ته چې د ريزسټنس هم راکړل شوی د امپیر هم پیدا کړی ده نو اوس موږ کولی شو چې په دغه دوو نقطو کې په دغه د یو ريزسټر په دغه دوو نقطو کې موږ کولی شو چې دغه پوتنشل تفاوت پیدا کړو په یو مسلسله دوره کې نو V1 مساوي کېږي د V1 د پیدا کولو دپاره موږ څه کوو V1 مساوي کېږي آی ضرب آر1 آی څو ده 2 ده آر1 څو ده 3 ده دا مساوي کېږي له 6 الټه سره چې دلته به وي مساوي کېږي 6 الټه سره اوس دغه ريزسټر کې موږ د پوتنشل تفاوت په دوه نقطو کې پیدا کوو چې آی ضرب آر2 یعنی V2 مساوي کېږي آی ضرب
R2 چې آی موږ مخکې له مخکې پیدا کړی چې 2 ده او R2 څو ده R2 مساوي کېږي له 4 سره چې دا مساوي کېږي له 8 ولټه سره 8 ولټه سره چې دلته V2 مساوي کېږي له 8 ولټه سره. همدارنګه موږ V3 پیدا کوو د V3 پیدا کولو لپاره موږ I ضرب R3 چې I څو ده د I پر ځای 2 لیکو ځکه چې موږ مخکې له مخکې پیدا کړی امپیر مو او همدارنګه د R3 پر ځای باندې چې قیمت یې 15 ده مساوي کېږي له 10 ولټه سره. نو له دې سره که تاسو ورته وګورئ په هر ريزسټر یا د هر مقاومت په دوو نقطو کې چې ده پوتنشل تفاوت توپیر لري. نو په یو مسلسله دوره کې کرنټ ثابت وي پوتنشل تفاوت په هر ريزسټنس په دوو نقطو کې چې ده توپیر لري او د ټولو مجموعي مقاومت دغه درې ريزسټرونه مقاومتونه د مجموعي د جمع له حاصل څخه موږ لاسته راوړلی شو چې ټول سره جمع کوو چې هغې ټولو په نتیجه کې موږ معادل مقاومت لاسته راوړو چې دغه درې نقطې چې په مسلسله دوره کې مهمې دي چې تاسو باید زده کړي وي. اوس که چیرې موږ تاسو دغه درې واره ولټیجونه چې موږ تاسو په هر دوو نقطو د یو مقاومت کې پیدا کړل که چیرې دغه V1 جمع V2 جمع V3 د دې ټولو د جمع حاصل مساوي کېږي د منبع له ولټیج سره کوم ولټیج چې موږ تاسو دغه سرکیوټ یا دغه ته ورکړی ده لکه څنګه چې موږ تاسو فارمول لرو یا معادله لرو یا موږ تاسو چې مخکې یو فارمول یا معادله درلودله چې موږ V مساوي کېږي دغه ټوټال ولټیج چې د V1 جمع V2 جمع V3 سره که موږ ولیکو د V1 پر ځای باندې موږ څو لیکو 6 لیکو جمع 8 جمع 10 مساوي کېږي له څو سره له 4 ولټه سره یعنې موږ ته دغه ولټیج لاسته راکړي یعنې یعنې دغه جمع دغه ولټیج مساوي کېږي له دغې ولټیج سره چې په دې شکل سره چې دغه په لنډ ډول باندې په مسلسله دوره کې د ولټیج پیدا کول د مقاومت په دوو نقطو کې او همدارنګه د مقاومتونو معادل مقاومت پیدا کول یا په هغې کې په مسلسله دوره کې څنګه کولی شو د یو سرکیوټ ټوټل یا مجموعي مقاومت پیدا کړو چې موږ درته پیدا کړئ دا او دریم په یو مسلسله دوره کې کرنټ ثابت وي کرنټ همیشه ثابت وي. دا ډول سوالونه موږ تاسو ته په امتحانونو کې راځي یا په نیټورک تیوري په سبجیکټ کې موږ تاسو ته راځي چې دا یو ډېر ساده سوال و چې په دې کې ما فقط مسلسله دوره کې د مقاومتونو د تړنې په اساس باندې یو سوال تاسو ته حل کړي چې څنګه تاسو مقاومت پیدا کوئ څنګه ولټیج او څنګه کرنټ پیدا کوئ خو له دې هم پیچلي او مغلق سوالونه تاسو ته راځي. تاسو باید فقط دا زده کړئ چې په یو مسلسله دوره کې موږ څنګه مقاومت مجموعه پیدا کوو او ولټیج او کرنټ او دارنګه په موازي دوره کې چې موازي دوره په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم چې دا ولنډ معلومات د مسلسلې دورې په اړه باندې خو دې کې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دغه معلومات تر ډېرو خلکو او محصلینو شاګردانو ته ورسېږي او ترڅو له دغه معلومات څخه ښه استفاده وکړي او یو څه ورڅخه زده کړي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.